الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستانو عزیزانو، الله رب العزت د مسلمان لپاره د عبادت بنیادی کم عبادت د مسلمان لپاره هغه موږ خو دی. ځکه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی: من ترك صلاة متعمدا فقد كفر. دا غرنګ د مسلم شریف یو بل روایت د حضرت جابر رضی الله عنه نه منقول دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایلی دی چې کله هم یو سړی قصدن عمدن مسپریدي نه د کفر لار اختیار کړ، د کفر اوس کفر انکار تم ویری کیږي او کفر د اسلام ترامیه د کفر ترامیه د چکم د دین د اسلام چکم انکار د هغه تم کفر ویلی کی. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې امت د لپاره جلاګانې کړې دي، فریادونه کړې دي او الله رب العزت په بارگاه الهی کې سوال او منت او زاری کړې دي: پروردگار زما په امت باندې قهر مراولي، دا سه قهر په مراولي چې ټول په یو ځل باندې ختم شي. الله رب العزت دعا قبول کړي. حالانکه زه په هر بیان کې دا خبره کوم چې مخکې قومونو کې با معمولی یو ګناه په پکې راغله، د الله رب العزت قهر به راغی ختم دی. دا غرنګې په دې امت کې سړی سوچي کومې ګناه نه سړی مخاړی، یو ګناه نه مخ نه. الله رب العزت هر انسان ته ډیل ورکوي، خو په خپل عبادت کې رب العالمین چا سره کمپرومایز نه کوي، بالکل نه کوي. ته موږ پرېږده، که موږ دې پرېښودو قضا یې په تا باندې لازم دي، په توبې سره ته قضا نه معاف کېږي. دا نه چې د قضای عمرې یو 2 رکعاته لمونځ وکړې او بس ټول عمر لمونځونه به دې معاف شي. دا خو بیا هر چا داسې کار کولی چې بس ټول عمر به لمونځونه نه کول. روژه کې به 2 رکعاته یو شپه ده یا لیلة القدر شپه کې. دا روایات چې دا تاسو ته پته شته دا کله متعارف د دې روایاتو د قضای عمرې دا روایات په هغه ورځو کې متعارف کېږي چې کله 15 شعبان راشي، لیلة القدر شپه راشي، د محرم ورځ شپې راشي. په هغه ورځو کې ما تا دا منګړت روایت د ځان نقل کول شروع کړ. 2 رکعاته نفل لیو
پړومبي رکعت کې دا کول دي، دویم رکعت کې دا کول دي، ټول شپه مې نه دا چل کول دي او دا چل کول دي، بس ټول عمر منځونه به تمام. د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره ذخیره حدیث دي، څومره ذخیره احادیث دي، څومره د قرآن تفاسیر دي، ټول رواله چرته په یو روایت کې یا په یو تفسیر کې به تاسو دا میلاو نشي چې 2 رکعات وکړو بس تاسو ټول عمر منځونه معاف دي. داسې فضول واهیات خبرې دي. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې امت لپاره الله رب العزت رحمت را لېږلی، شفیع را لېږلی دی، ورځ په قیامت به د دې امت د خلکو شفاعت کوي. او الله رب العزت یو داسې پیغمبر را لېږلی دی چې د ټول امت خیرخوا غمخوار او د هغه د ټول امت غم او درد په خپل سینه کې ځان سره به ګرځول او د دې امت لپاره د دعاګانې. هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څه فرمایي چې کله یو سړی موږ نه کوي په کور کې دغسې پروت زړه مې غواړي یو څو ځوانانو ته ووایم چې لاړ شي او لرګي راجمع کړي، څوک چې کورونو کې منځونه کوي. بل روایت کې راځي چې کم کورونو کې منځونه کوي قصدن عمدن جوماتونو ته نه ځي، زړه مې غواړي چې کورونه ولا وسوځي. هغه پیغمبر چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت لپاره یو طرف ته فریاد او جړاګانې کوي، په امت خفه کېږي، په خپل امتیانو خفه کېږي، دعاګانې ولا کوي، بل طرف ته د خپل د زړه اظهار رای په داسې انداز سره کوي چې داسې کار مه کوئ، د دې کار نه ځان منئ. معمولی یو څو څاڅکي باران وشي، یاره جي وي په باران کې هموس په کور کې راغلی دی که نه، ما یا ستا خو په کور کې راغلی دی، د نورو خلکو نه دی راغلی. زما ولې ما ستا خپې کار نه کوي، ټوله شپه واک کې او سهار دپاره بیا صحیح ورته بیا چې څه ټایم راپاسې ستا د مونځ ټایم شي دی. دوستانو عزیزانو داسې مه کوئ. الله رب العزت تاسو ته وخت درکړی دی، د دې دغې دپاره درکړی ژوند یې درکړی د خپل عبادت دپاره یې رالیږلي. د ستاسو د ژوند مقصد د دنیا ته د راتلو مقصد دا دی چې تاسو رب العالمین رضا کړئ. تاسو په خپل عبادت باندې رب العالمین رضا نه کړ نو تاسو په هیڅ بنیاد باندې نشئ رضا کړئ. که هغه عبادت که مالی وي د زکات په لحاظ سره وي، که هغه بدني وي د مزد د روژې په حساب سره وي، رب العالمین به رضا کوي، د رب العالمین حکم ومنئ. ولې هغې احکم الحاکمین ته پیدا کړی، تا ته یې نعمتونه درکړي دي، تا ته یې دولت درکړی دی، تا ته یې د اولاد نعمت درکړی، ته یې په دې دنیا کې تا ته یې صحت درکړی دی، تا ته یې خوشحالي درکړې ده. تپوس وکئ هغه خلکو نه تپوس وکئ چې کوم خلکو سره د ایمان دولت نشته او نمبر یې په خودکشۍ ولا په نمبر کې په لیست کې نمبر ځان ته دي. لاړ شئ یورپ ممالکو ته چې کوم ترقي یافته ممالک، لاړ شئ د جاپان ځنګلونو ته ورشئ، څوک خودکشي کوي هلته هغې ځنګل ته لاړ شئ ځان هلته کې ختم. وجه څه وجه ده؟ الله رب العزت تاسو ته دا ټول سکون په دې دین کې ایښی دی. یاد ساتئ ډېر خلک داسې مسلمانان شوي دي چې هغوی ته به بېچینۍ او د ډپریشن ګولۍ به یې خوړې، وجه یې دا وه چې دوی ته به سکون نه میلاوېدو. کار به و کور به و، کار به و کور به و، سکون خو هلته کې شته نه. هلته کې هر شی خوب هم په ګنټو دی، ډیوټي هم په ګنټو ده، آرام هلته کې بس دغه دی، خوب کوه او کار کوه. سکون چې دی الله رب العزت په دین کې ایښی دی، په دین کې نه وي. الله رب العزت ورته په قرآن کې دا نه فرمایلی الا بذکر الله تطمئن القلوب، خبردار یا ساتئ چې الله رب العزت تاسو د زړونو اطمینان په څه کې ایښی دی؟ په خپل عبادت کې، خپل ذکر کې، په دې کې دی. نن مسلمان چې د جومات اواز واوري نو لرې تښتي، ګړۍ ته بیا ګوري ورېږه لا ټایم شته، دا ودرېږه دا خو لا نیمه ګنټه ده، بیا وایي 20 منټه دي، بیا وایي 10 منټه دي، بیا وایي 15 منټه دي، دا ډېر شی ټایم دی. بیا چې هغه 15 منټه ختم شي ودرېږه دا خو زما پکې ما ته پکې اوس هم دومره ټایم شته چې دا مونځ را لاندې کولی شم، او وایي جمع را لاندې کولی شم. بیا داسې کښې زه خیر دی جمع رانه لاړ اوس به کور کې وکړم، وخت پې تېر شي کور کې مو نه کېږي، زه خیر دی ماسخوتن به ټول په یو ځل وکړم. دا انسان د ځان په خپله ملامته کې چې تا نه څه ګناه داسې شوې ده چې رب العالمین دې په خپل دربار کې ځان ته مخې ته نه ودروي. وجه ده څه وجه په دنیا کې چې کوم انسان د
بل چا خوښ وي یا څوک د سره مینه کوي ځان سره پورته بوځي ملمستیا وله وکړي خاطرې وکړي دغه رنګې دعوت وله وکړي الفت وي مینه وي محبت وي ډېر ملمستیا وله کوي خیال وله ساتي ولې هغه ته نږدې وي زړه ته یې نږدې او دغه رنګې الله رب العزت چې چا سره مینه کوي خپل کور ته یې راوغواړي خپل مخې ته یې ځان ته ودروي او چې چا سره مینه نه کوي یاد ساتئ الله رب العزت ټولو انسانانو سره مینه کوي بشرط دی چې هغه انسان سره مینه نه کوي چې کم متکبر وي کم مشرک وي کم غاور وي غرور کوي متکبر وي کم ظالم وي قاتل وي جابر وي داسې خلکو سره الله مینه نه کوي الله رب العزت انسان پیدا کړی دی او یا من دونه سره سیوا مینه محبت کوي او بشرط دی چې د خپل کرتوتونو د وجه ځان دی لیول ته نه رسول په کوم لیول کې چې دا انسان ولاړ وي الله رب العزت مخې ته دی ولاړ وي خپل منت او فریاد کوي ټیک ته دعا به نه قبلېږي او ورځ به داسې دعا قبوله شي او داسې قسمت وړی به کولاو شي چې دی به ځان ته حیران پروردګاره دا کومه دعا د زما قبوله کوي الله رب العزت دنیا کې انسان ته چانس ورکړی دی دی خو چې دا بس دا مونځ دی دا عبادت دی دا روژې دي دا تلاوت دی بس دا یو رسمي کار دی روان دی خو یاد ساتئ ستاسو ته به د دې نعمت د دې مونځ د دې عبادت د تعالی قدر درځي چې ستا د دوکې سترګې پتا باندې پټي د دوکې سترګې په انسان باندې په دنیا کې تر هغه پرې کولاو دي چې کله د دنیا نه متاثر دی د دنیا په رنګ روغن کې او د دنیا په له لعب کې دی مشغول دی او چې کله وحده لا شریک د طرفه بلاوه راشي منکر نکیر ورپسې راشي چې من ربک قبر کې ورته وي نه وځي لا ادري ما دینک دین دې سو دې وته وي لا ادري والنبيک نبی دې سو کو دې وته وي لا ادري ولې دغه دنیا کې د دین نه ولر ارسنه لره یاد ساتي الته کې رټه نه چلیږي الته کې چې صدق عمل کړي صدق په دنیا کې پس باندې د عمل کړي الته کې به جواب ورکړي په دین اسلام چلیدلې جواب ورکړي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قانون دی فالو کړي نو جواب ورکړي تر دې پورې روایتو کې راځي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام تصویر مبارک و تروړي داسې وته کوي تصویر و تروړي د نبی علیه الصلاۃ والسلام وته دې سړي بارکه استا اثر راځي د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت چلیدلې او به پیژنې دا زمون پیغمبر او کنه یې چلیدلې باغ ځای کې وته ملا ادري دوستانو عزیزانو هغه نه په عذاب ورکولو رستړی کیږي ان بستا عذاب ختمي د دنیا لګوا خوار دی یاد ساتئ چې ځان سره دا اګریمنټ نه دی راوړی چې زه به دومره کال ژوندی یم یا به زما دومره ژوند دي یا به زه دومره حجونه کوم یا به زه دومره روژې نیسم یا به زه دومره جوماتونه جوړوم یا به زه دومره پلونه جوړوم دومره لبردارې جوړوم دومره به سبیلونه قیم نه چا ځان سره مې اګریمنټ نه دی راوړی او نه دا صحیح ورته په دې باندې ته خلاصېږي د هر انسان خپل عمل د لارې مل دی کچر عمل لیک صفر وي بیا د کیسه ډیره خراب او تاسو ته خبر ده چې الله رب العزت د انسان ډېر اعلی پار کوي چې د رب العالمین سره تعلق مضبوط ما ته د الله رب العزت نه لري ته تکلیف مصیبت آفت را باندې راشي الله پیجنو بیا وته جړاګانم کو فریاد وتم کو ختمونه وتم کو نفلونم کو تهجدم کو تلاوتم کو دار شډیر پابند شډیر بزرګان شو چې کله هغه تکلیف مصیبت آفت هغه ارسرانه لرشي بس بیا خپل اختیار بیا بزرګان شو کنه یا هم جنت وګټل دوستانو عزیزانو داسې مکو الله رب العزت دنیا ته انسان را لېږلی دی د کامیابی لپاره را لېږلی وخت ورکړی دی دې لپاره ورکړی چې دا انسان پکې ځان کامیاب
الله رب العزت وته ژوند ورکړي هم دې د پاره چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین باندې پوره ژوند کوي او کچره دا انسان په خپل منمانۍ باندې ژوند تیرای په خپل بنچای ژوندۍ تیرای دې بزن تباہ او برباد کافر ته کافر ولي وي الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ټول په ما دي سونه اوریدلې ویلي به یاد کړی به مې تعبیر او مطلب او مقصد او تشریح صدا چې مسلمان و دنیا کې ژوند د پابندۍ تیری چې څنګه انسان په جیل کې د ژوند د پابندۍ تیری هر کار وتاواله کوي دا کار وکړه جیلر چې راشي کنه جیلیانو باندې قیدیانو باندې کار کوي آسه په کله په کیارای صفه کوي کله په ګوټ کوي کله په یو کار کوي کله په بل کار کوي کله په څه چل کوي پارا می پریدي نه ټول وخت چلته کې تیرې په پابندۍ مسلمان راغله دنیا کې بجوان تیرې د رب چې څه حکم لري هغه په بزان پابند کوي هغه بیا مسلمان دی او کچره ته وایي چې زه آزاد یم زما ژوند آزاد دی نو آزاد الله رب العزت کافر پیدا کړي مسلمان نه پیدا کړي الله رب العزت چې دین چاته ورکړي د هر دین په پابند دي مثال در کوم په سحر پتو رشپتا ته باندې ویل شي سحر موږ لپاره او چې ته سحر موږ د پاره راځي یخ جبه کو ماوي پای یخ وي ورته د غوړي چې بلستان ګرمه بلستان نه راپاس رب حکم دی رب حکم د رب یره چې په ځړه کې موجود دی هغه ګرمه بلستان نه بیا راپاسي او مستبرات د هړ په شکال ګرمي د سور نور دی اور کې خف پر یخ ایسی تناسته زړه به دیږي چې تر اوسې بار ګرمۍ ترا چې رب ته مخې ته وتري کې نه دیږي الله رب العزت کا زړه دی په الله رب العزت یې را دی په زړه کې موجود ځان به وترا رسي دوستانو عزیزانو نن سوا د مسلمان زړه نه د الله یې ختم شوی د الله رب العزت یې چې کله د مسلمان د زړه نه ختم شي بیا په د باندې عذابونه راځي کاغه د زلزلې په شکل کې وي کاغه د باران په شکل کې وي کاغه د قحط په شکل کې وي وګورئ د ټول ملک د بارونو د وجې د ټول تباہ او برباد کله په یو ځای کې وبو ولاړې خلکو ته تکلیف کله بل ځای کې وبو ولاړې خلکو ته تکلیف کله یو ځای کې مسله جوړیږي کله بل ځای کې مسله جوړیږي نن سهار به مو لیدلو کنه لږ معمولی باران هوا چلې د بجلي لاړه خبره ختم پته نه لګي چې بیا څه ټیم راغلی همدغه رنګې د انسان د ژوند سره چې څه کم څیزونه دي معمولی عواتې چې یا څه شي تېر شي انسان پریشان شي او چې کله مؤمن مسلمان نشانی دا ده چې د په موز او دس کې په تلاوت کې په ذکر اذکار کې کمی کوتاهی راشي د پریشان نه شو پوه شي چې دا مؤمن بیا نه دی انسان نه معمولی غلطي وشي د زړه چې تر هغې پورې قراریږي نه تر څو پورې چې د هغې نادم نه پروردګار دا کومه ګناه را نه شي مؤمن خدا دی چې په خپل ګناه باندې نادم وي الله رب العزت ممتاز له دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين